اجي دا واخله او ویې شماره خلاص یې که ویې شماره یو دوه درې څلور څو دی اجي 15,000 روپۍ دي دغه د الله یو نازولي راکړي دي ستا د هغه لور لپاره چې د اوبو له وجې د واده سامان خراب شوی دا به هغې ته ورکړې صحیح دی او ستا څو منډوان ګرده ونړېدلي دا باران نور سیلاب زما دغه منډو دا بل منډو دا بله پر سیرک دا یم خلاصه که ویې شماره اور وشمارم اجي خلاصې نه شماره داګه بیا ستا ده صحیح دی بس د کم یو سي راکړي د الله نازولې دي خپل دعا یو الله دې عزت خلاصه کوي شمه أين ولد جاي نفر؟ أين ولد؟ سودی داګه د الله یو نازولي راکړي دي قبول یې که په خپلو دعاو کې یاد ساته ستا څو منډوان ټوټل ونړېدل مرغه و نو درې منډوان درې منډوان دا دی د کور غدي یو دغه دی دغه دی دا زما دی هغه دوه منډه پلان ټیک ادي داګه خلاص کا اور ویش ماره شماره سي ای خو تیګه سو شمار دا ونسه دا دی تیش ماره سي و خودت بس سودانی 15,000 روپۍ دي دا دی دا د الله یو نازولي راکړي دي قبول یې که خپلې دعا یو لکه ولې نه ولکه الله دې پوښتنه درته وکړي ستا څو بچیان ناجوړه دي ما یو ناجوړه ګوډ دی شل دی یو پروت دی نسي ولاړېدی نو دا خو دوه ناجوړه دي یو ناجوړه دغه سیلاب له وجې ستي باغونه و دا شان څه هغه یوړ مانده یوړ ګردې ویوړ و ګردې یوړ یو شی نسته یو هلک باندې په کوله کې دی یو دغه یو حافظ دی په سبکۍ کې دی هغه ګوډ خوا دی پروت دی شل اجي دا واخله ویې شماره خلاص یې که ویې شماره دا خلاص که ویې شماره اجي ساده نشته کوي ویې شماره سودی داګه د الله یو نازولي راکړي دي قبول یې که خپلې دعا یو لکه ستا څو منډوان اجي ونړېدل ما دا دوه منډوان راځي داګه د خلاص کا ویې شماره دا خلاص کا اجي فرق یې سم نه وي ور ویې شمارم ور ویې شماره څو دي اجي دا د الله یو نازولي راکړي دي قبول یې که خپلې دعا یې ورله کوه الله دې پرده وکړه الله دې ښه عزت وکړه الله دې نور به مې انشاءالله تعالی کوشش کوو ستا کور دا د ګرده نړېدلی دی دا د اوبو له وجې ټوټل څو کمرې ونړېدې اجي ټوټل 15 کمرې 6 کمرې بس انشاءالله نور به م ستا لپاره منډول